دا نور وسایل چې کوم دي لکه سیند دی او بلها زموږ اګریکلچر دی په دې کې د ډیفرنٹ خلکو حصه وي موږ ورته قامعي توګه باندې کتلی شو چې دا یو قامعي مسله ده خو که تاسو په باجوړ کې مثال والئ تاسو په باجوړ کې چې کوم معدنیات دي د هغې پایده په شخصي توګه یو شخصي سړی شتمن کېږي نو په دې باندې موږ څنګه لکه دې ته قامي مسایل موږ دې ته اجاګر کولی شو یا قام پې پوهولی شو چې آیا په دې کې ستاسو هم حق دی لکه که په کلي کې په یو غره کې معدنیات راوځي خو د کلي د خاني که نه په دې کې خو د عام ولس یا د عام عوامي سړي څه پکې نشته نو په دې توګه باندې موږ څنګه قام لکه په دې خبره جوړه کړو چې دا قامي مسله ده دا څنګه خپل د کېږي په وړي کېږي څنګه خپل څنګه کېږي مطلب بل څه نه وي نو زموږ چې کومه چې حقوق خپل اخلو دا څنګه مطلب ټول سوچ یو پکاره ده نن سبا د پښتنو پورې سوچ یو نه دی د دې لپاره موږ څه کوو چې څنګه سوچ یو شي آیا زموږ د نظریې مطلب نظریې څه شوی دي په دې وجه باندې څنګه سوچ جوړ شوی دي څنګه چې د بچا بابا چې څنګه لپاره د پښتنو لپاره دی او لپاره او اتحاد شروع کړو خو یو نه کړو د دې لپاره موږ څه وکړو چې موږ د سټیپ په توګه موږ یو شو او یو یونین جوړ او د دې مخنیوي اول مولانا صاحب د مولوی نام نګیال د نېشنل کونګرس چاپا ډیر خبريال څخه درمه یو کله نه دا د شروع شوی د ماینډ اند منرال بیلز موږ ګورو په یوټیوب پنجاب چې کوم علي خان بابا خبره ټنګسري صافیان دي نو هغه په یوټیوبرانو ټول دا ځکه چې دا سره یو نیم سرکار مستاسو په خبره پراته مستاسو سره مواد دي چې دا راوځي نو واسي ولې چې وایي چې حکومت ویل کراو واسي نو تاسو ولې بدی باندې تاسو یو دا خبره چې واقعي زموږ سره دغه سي مواد نشته دي مینر دراويستلو وایم خبره څومره چې موږ پېنم کې ونه امینه چې په خپل حکومت کې دا په زمانه زین کو چیرې د خیبر پختونخوا آیلند ګیس ریفاینري زما خلک جوړ کړی و چې هغه نن سبا څومره فعال ده داسې دغه نور مرګري سوالونه او کې زما جوابونه یې سره باندې اوس کو دې ملګری کومه پوښتنه وکړه چې د پنجاب چې کوم انټلیکچوال طبقه ده کنه هغه دا پروپاګاندا کوي چې وروره دا سيزونه دا وسایل خو زرګونو کلونو نه پراته دي خو په ګټه نشي راوستلې لہذا اوس د دې د ګټې چې کوم دی وخت راغلی دا ته اخیستل پکار دي زمون سوال د دې نه هم وړاندې دی بالکل په دې کې اتفاق دی چې د دې نه ګټه اخیستل پکار دي خو د دې ګټې اخیستلو مطلب دا نه دی چې پښتون د خپل وسایلو کې به برخه شي بلوچ دی په خپل وسایلو کې به برخه شي سندې دی په خپل وسایلو کې به برخه شي دا ګټه ځا اخیستلې شمه کنه خو دې ګټه ته مې پرېدا دې ګټه ته هوته ما نه پرېدي په وطن به بدامني دي جوړه کړې ده غریبي دي جوړه کړې بیروزګاری دي جوړه کړې مهاجرتونه او کډوالۍ روانې دي د رنګ او د هنر ځوان په دې خاوره کې پاتې نشو د ډاکټرۍ د ام بي بي ډیګري چې والي د انجینرۍ هم لګېدې بار ملک ته روان دي دا خو د وطن نه د اور سکروټه جوړه کړې ده نو د دې وسایلو نه ګټه اخیستل پکار دي ور د ګټه اخیستلو مطلب دا نه دی چې د سیمې قام چې مالک دی اوایین مالک کړي اسلام مالک کړي روایتو مالک کړي تر دغه ملکیت ختم کی او ته دې ګټه پورته کی که په دې شکل باندې ته ګټه پورته کې کنه نو سل زره کاله د دې وسایلو شو سل زره کاله په نور تیر شو خو نه د تپریدو په دې شکل ساګټی ته نه پریدو دا د قام وسایل دي بل دا ریفاینري سوال تاسو کو دا یو بل علمیه ده چې د پاکستان چې کم کروډ آیل پیدا کیږي 90,000 بیرل تیل په دې وخت کې نو 58,000 بیرل تیل یومیه د پښتونخوا خاوره پیدا کوي معنی دا 80% کروډ آیل د ریاست د سره د پښتنو خاوره پیدا کوي چې کم یومیه تیل پیدا کیږي خو په ټوله پښتونخوا کې یو آیل ریفاینري نشه آیل ریفاینري دا په پنجاب کې جوړې دي دا عوامي نشل پارټي په وخت کې لکه مروت او دی په کارک سیمه کې سروې شو منځوري ورکړل شوې و او د بده مرغنه په 15 کاله کې یو هغه آیل ریفاینري دلته جوړه نکړل شو نو دا سوال خو جایز دی چې تیل زما په خاوره باندې دي کنه نو دا د تیل او آیل ریفاینري دلته ولې نه جوړیږي څنګه د پاکستان 15% پښتونخوا له بده ورکړي سواد ملکن ډیویژن له ورکړي خو دا فرنیچر انډستری دا په کوم ځای کې دا په سیالکوټ او په چینوټ کې چې کوم دی دا جوړه ده دا کومه ناروا جوړه ده نو چې مال تیل خدای راکړي خدای ریفاینري مته جوړه کړه چې لرګي خدای راکړي خدای په دې خاوره راکړه نو دا یو جبر دی په کاردار شپري پښتانه پوي شي بل د رضوان سوال چې دا مسائل قامي دي نو سوچ بسنګ قامي کوو ضرور دا مجلسونه دا ناس دي یا موږ چې راوایو چې دا د بیدارۍ او د قام دی والی کم دا یو تحریک هم شروع کو د سل کال نه روان دي تر اوسه پورې ژوندې دي نو زمون د لپاره د یو والی لار شته دي سیاسي ګوندونه دي د خلکو د هیڅ چا د ګوند مخالف نه او تدا وایو چې دا ګوند د رقم په زور ودروا دا د پټو قوتونو په زور باندې مو ودروا دا ګوند چې کوم دی دا د جمهور په زور باندې قائم کا دا اسټابلیشمنټونو په زورونو باندې مقایمه وا دا غیر نتیجې کې نه دي سیاسي ګوند جوړول او ماتول دا د ولسونو حق دی نو سیاسي ګوندونه د تاسو ټول مبارک شي او چې رقم جنون کم ایشوز دي هر سیاسي ګوند په خپل منشور کې قبول کی او دا غیر لپاره زمون هڅه روانه ده په 23 د اپریل په باچا خان مرکز کې د ټولي صوبې مذهبي سیاسي تجارتي سماجی ګوندونو منګه یو لوی جرګه وغوښتله
او په هغې کې متفقه را ډکلیریشن اعلان کړلی شو چې دا ماینز اینډ منرل اکټ چې کوم دی دا پښتون قام ته منظور دی دا د یووالي لار ده که نه په هر سیاسي ګوند کې پکار دا ده چې د هغه سیاسي ګوند کارکنان پښتانه خو دي که نه او د دې خاورې هم دي مسلمانان هم دي نو پکار دا ده چې د خپل وطن په مسله باندې هغوی په خپل فورم باندې پاسي خپل ګوندونه چې کوم دی دا مجبور کړي بل دې ملګري پوښتنه وکړه دا هم ډېره مهمه ده چې قام ته وسایل کوو چې د قام وسایل دي نو د قام برخه خو پکې نشته دا کم چې روان دي نو مطلب دا دی مخصوصو خلکو ته ګټې روانې دي یو تاسو په دې کلیر اوسېږئ چې یو قام بې برخې کول یو خبره ده دویم د قام ملکیت دا بیل چپټر دی د ملکیت د موږ نه دي دستبرداره کېدل په دې بنیاد چې ما ته یې ګټه نشته ما ته یې ګټه نشته خو قام ته خو بې ګټه راشي اخر که نه دا د ملکیت سوال پیدا دی دا د خاورې د اختیار سوال پیدا دی نو په دې وخت کې زموږ دریځ دا دی چې قانون له خپلې جرګې پکار دي چې وروره په کومه سیمه کې وسایل پیدا کیږي نو وار لاړ ځي په پښتنو مسلط کړي جنګي سالاران دي زورور دي شاته اوسه زورور چې کوم دی دا بې مرګري ونډیوالاني نو په هغه سیمه کې هم چور تالان اوس هم روان دي د پښتنو د وسایلو خو دې قام له خو لغت پکار دی که نه لکه جرګې خو پکار دي یووالی خو پکار دی که نه چې وروره دا غر خو زما د زرګونو کاله نه شریک دی په دې معدنیاتو کې زما رایلټي ولې نه وي زما کمیشن ولې نه وي ولې دا یو سړی زورور چې کوم دی دلته پکې ګټه روانه ده نور قام پکې محرومه دی نو د قانونو په منځ کې جرګې پکار دي دستبردار کېدل موږ له نه دي پکار په دې وخت کې موږ دا ګڼو چې د دې بل مخالفت ځکه پکار دی چې موږ په قانون په آیین په رواج کې مالکان دي د دې خاورې لیز د دې وسایلو د دې معدنیاتو موږ ورکوو که دا قانون پاس شو نو موږ د ملکیت مقدمه وبیلله موږ د خاورې د اختیار د مدیریت مقدمه وبیلله نو چې مقدمه دې وبیله ستا تاریخ په دې خاوره ختم شو ځکه هیڅ